السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کته صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. نن زموږ د ویډیو ټاپک دی په فیسبوک کې یو دوه نوې فیچر اډ شوی دي. دغه فیچر کوم ځای کې دی او دغه څنګه کار کوي. او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست که چېرې تاسو زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په فیسبوک کې کومې فیچر چې اډ شوي دي هغې کې اولنی فیچر دی کله چې تاسو یو پوسټ ورکئ او هغې باندې لاندې څوک کمنټس کوي. اکثر کمنټونه به تاسو کتلي وي چې ډېر زیات کسان په هغې باندې چې هغه پوسټ د هغو خوښ نه وي نو هغې باندې لاندې هغو کنځل لیکي یا څه ډېر غلط کمنټونه په هغې باندې کوي. نو دغه کمنټونه به تاسو څنګه آف کوئ چې بیا هغه ستاسو په پوسټ باندې کمنټ نشي کولی. نمبر 1. نمبر 2 چې کوم دی هغه به تاسو په پوسټ باندې کمنټس کوي او هغه به تاسو نه علاوه تاسو سره چې څومره ملګري دي هغو ته به نشو کوي. نو خپل موبایل ته به بوزم تاسو پریکټیکل طریقه به درته ښیم. دې سایټ ته تاسو ګورئ پریکټیکل طریقه تاسو ته زه ښیم. خپل موبایل کې به فیسبوک ته لاړ شو. فیسبوک په اوپن کو. فیسبوک چې موږ کله اوپن کو نو دې 3 ډاټ باندې موږ کلیک کو. دلته موږ راشو سیټینګ ته. سیټینګ اینڈ پرایویسی دې باندې موږ کلیک کو. بیا به موږ راشو سیټینګ ته. سیټینګ باندې چې موږ کلیک کو نو دلته به موږ راشو پروفایل سیټینګ ته. پروفایل سیټینګ ته چې موږ راغلو نو دلته بیا موږ راشو پبلک پوسټ دې باندې موږ کلیک کو. نو دلته موږ براشو کته ویخته تاسو دلته ښکاري کانټینټ موډریشن دې باندې به کلیک کو. دې باندې چې موږ کلیک کو نو دلته به موږ هغه ورډ ولیکو لکه مثال کې څوک کنځل کې د کنځل خو ډېر قسم کېدی شي یا څوک غلط کمنټونه کوي نو هغه ورډ به موږ دلته ولیکو او لاندې په سیو باندې به موږ کلیک کو. هیشټیګ سره به موږ ولیکو لاندې به موږ سیو کو. لاندې تاسو د ښکاري د سیو باندې به موږ کلیک کو او بیا به دې نه موږ بیک راوځو. کله چې دې کې تقریبا 10-15 قسم ورډ یا زیات ورډ ورکولی کېږي هغه تاسو دې کې ورکولی شئ. نو بیا چې څوک کمنټس کوي نو هغه به ډایرکټ تاسو ته شو کوي او نور چې څومره ملګري دي هغه ته به نه شو کوي نو تاسو یې ښه په اسانه باندې ډیلیټ کولی شئ. دویم چې کوم فیچر اډ شوی دی اوس زه خپل راغلم خپل پروفایل ټایم لاین ته. ټایم لاین باندې چې ما کلیک کړ نو دا زما اولنی پوسټ چې دی دا تاسو وګورئ دې 3 ډاټ باندې به زه کلیک کړم. بیا به تاسو ته ښکاري هو کین کمنټس آن یور پوسټ دې باندې به موږ کلیک کړو. نو دې کې اوس تاسو دا ګورئ دا پبلک ته دې باندې هر سړی کمنټس کولی شي. دا چې تاسو دویم ته کوئ نو تاسو سره چې کوم فرینډ دی هغه په دې باندې کمنټس کولی شي او کوم دریم چې دی دې باندې چې تاسو کلیک کړ نو ستاسو کمنټ چې دی دې باندې هیڅوک هم کمنټ نشي کولی. ګوره زه په دریم باندې پرېږدم دا ما ډن کړ. اوس زه بلې آیډیا نه تاسو ته زه ښیم. دا به زه ریفریش کړم نو دا تاسو وکتله دې باندې اوس څوک کمنټ نشي کولی. دا ښکاري کمنټ چې دی آف شي. دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.